او دا نن سبا چې دا کومه خبره راوتې ده چې په خپلو خپو ودرېږي او سبق ووایي او پلانی کار وکړي او پلانی کار وکړي، دا ټولې کمزوري خبرې دي. او اکثر ځوانان او پیغلې جنکۍ چې نن سبا په غلطو کارونو کې واقع شوي دي، هم د دې خبرو د لاسه چې په خپلو خپو ودرېږي او صبر وکړي چې سبق ووایي او صبر وکړي چې یونیورسټۍ نه فارغه شي او صبر وکړي چې دا وکړي او دغه وکړي، د دې د لاسه په ګناهونو کې واقع شوي دي. او یو مشر سړی چې واده کړی او بچي یي او په ګیره کې سپین ولګي او په ویښتو کې سپین ولګي، نو هغه هم نن سبا دور کې په ځان باندې یېرېږي د دې فتنو نه، ځکه چې دا موبایل او انټرنیټ او دا جاخې راوتي. او یو سړی دی په سره ځوانۍ کې او یو جنۍ دې نوي نوي پېغله شوي او څه کې پرېږدي چې په خپلو خپو ودرېږي او صبر وکړي چې سبق ووایي، ځان به څنګه کنټرولوي؟ د دې دپاره خو بیا سمه تقوا پکار ده. او داسې تقوا دا په ډېرو کمو خلکو کې هسې که ظاهره کې یو سړی وایي چې زه صبر کوم او زه کولی شم او زه ښه سړی یم، دا جدا خبره ده. خو موږ حقیقت وایو، دا یو حقیقت دی. یو مشر سړی چې واده یي او الله دې کړي چې درې څلور ښځې او ښه ډېر بچي او د ژوند ډېره برخه یې تېره کړي، دیم په ځان یېرېږي د فتنو نه. دیم چې یو زنانه تېرېږي د دپاره فتنه جوړېږي. دې چې په موبایل کې که مخې ته د زنانه تصویر راغی، دا د دپاره فتنه جوړېږي. یو ویډیو مخې ته راغی، فلم راغی، دا د دپاره فتنه جوړېږي. یو سړی دې په سره ځوانۍ کې کته ځي او بره ځي او د دپاره دې فتنه نه جوړېږي. نو دې خبرو کې احتیاط پکار دی.